محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العلي العظيم. دجا سبق ربط خمخ کې بیان سوی کچیر استشف حیادی دروجه حکم شو دا یو سلو اتایم آیات سره شروع د سورة بقره پدې کې هغه دریم حکم وو د ابواب البر څخه دروجه په باره کې دغه دروجه مسله روانه چې دغه احکام بیانېږي. نو دا په دریمه درجه کې موږ روان یو وسله په مابینځ کې فقط هغه د دعا خبر ورولوېدله د روژې د احکامو په منځ کې چې هغه یې دا موږ ته راښوله چې دا روژه چې ده باید د دعا څخه ډک وي، د دعا مناسبت دی ورسره ډېر. نور هغه سلسله روانه ده. نو دلته چې دا نن چې کوم آیات ما تلاوت کړي 178 په دې کې د هغه څلورم حکم یو بل شاخ رااخلي. هغه شاخ دا دی چې وار د واره په صدر اسلام کې صدر د شي سر ته ویل کېږي، هغه ابتدا او شروع ته ویل کېږي. په شروع کې د اسلام حکم دا رقم د روژې په باره کې چې روژه مات به وسو. روژه مات خو چې لمر ولویږي کېږي. د سړي دپاره خوراک هم جایز و، د خپلې کوروالا سره نزاکت هم جایز و تر هغه وخته پورې چې بیا بیدای که بیده سوی وای سترګې ترله تېرې سوي وای بیا راویښ سوی وای بیا یې نه خوراک کولی سو نه د کوروالا سره نزاکت کولی سو. نو یو وخت چې دی په یو صحابي دی قیس ابن صرمه الانصاري رضی الله عنه نومیږي، د انصارو د جملې څخه دی چې د مدینې باشنده دی. د مدینې شریفې اصلي باشندگان چې د پدر اصل تابعات و هغه اکثره کاشتکار خلک و زمیندار خلک و باغونه یې درلود. نو په مځکو کې به کار کاوه. مهاجرین چې راغلل هغو خو دلته باغ و پټۍ نه درلودې، نو د هغو به یا دستګردانې و یو شی به په لاس کې ګرځاوه خرڅوه به لکه اوس چې خپل ځانونه دلې ویني څه رقم یاست. یعنی اکثره خلک د کرهڼې جایداد نه لري چې دی مهاجر. نو دغه قیس ابن صرمه انصاري په مځکه کې ډېر ستړی سوی و، د کار عادي ستړی راغلی، وخت د روژه مات دی. کور چې پوښتنه وکړه بریال د روژه ماتې شی شته که نشته چې زه روژه په ماته کړم. مسکنت غربت چې و پر زمینداره هم تپلی و. باره کورالا ورته وویل چې شی خو نشته، زه بیا کیدای شي د همسایګانو څخه پوښتنه وکړم که څه شی ډوډۍ موډۍ و زه بیا راوړم، باره به ته روژه مات وکړې. ادی کښېنستی په انتظار کې کوروالا ولاړه د همسایګانو کره پوښتنه کوي. دا خوا چې راتله د ستړیا څه سترګې ترله تېرې سوي چې راویښه کوي. نو هغې باره ورته خدای بنده اوس نو ته څه چل کوې چیش خوړی شي باره بس پسې روژه هم بېرته د سبا دپاره هم روژه یې پسې کش کړه. نو خوراک خو نه وکړي. شپه تېره شول، سبا ورځ چې غرمه کېدله باره سړی بې سده سوغزار شو. چې غزار شو هغه د کوروالا یې هم پسې اریانه شول. هغه زحمت و در ماښامه یې روژه ورسول. ماښام نه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی چې روژه یې ماته کړه، د هغو نه سره ژوندی شو. نبي علیه السلام ته دا قصه وکړه چې دغسې زحمت پرون را باندې تېر شو، ولې زه چې رالم زه د ستړیا څخه بیده سوی یم، کوروالا چې ما ته روژه مات برابراوه د نورو کورو څخه چې راتله زه بیده وم. بله واقعه دا پېښه شول
یو حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دوم یار مبارک دی او په اسلام کې بيخي د غیرت زندگی هم تیر کړې په جاهلیت کې مې د غیرت زندگی بل کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه ریما شام د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره پروژه کې شپږ کښېنسته لکه موږ ته مثال په تور تراوی وسی او دوه درې ځوانان سره کښېني یا سپېږري وان اول سره وای د رسول علیه الصلاۃ والسلام د مجلس چې فارغ رسول کور ته تله چې کور ته ورله کوروالا وی بيجي سوي نو چې بيجي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل دی بي څخه درخواست وکي راکښینه ولا د مجامعات نجاکت هغه عبارت لزبي د سوي نو چې څوک به دې دا کړو ورته جایز دي زستا په خوب څخه کار لرم خو نه به دسه نو دایره ولار څخه د خپل کوروالا سره هم بستری وکړ دغه رقم قصه د حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه د چاغم دغه سره علی کوروالا به دسه او دور ټول چیز خو نه به دسه ته به دسه ما ستا په خوب څخه دغه سره هم بستری وکړ نو دا دوار خو ګناوي وي نو یو خاغه واقعه د سی پیښه شوه ده د قیس بن سرمدا چې ګرسره به سدسه ویني مورده په بیسه توپ تیر کړو دوی دا واقعي هغه خم رسول الله سلام تخپل د تکلیف پیشنهاد وکړي چې دا اسلامت را باندې کیږي دا دوا به رااله پښمانه خو دې په ځکه خو بدل چې کار خو د ګناه وسو نو د رسول الله صلوات و سلام دربار ته ځان حاضر کی د چاته چې به ګناه وسوله نو هغه خو د صداقت وخت رسول الله صلوات و سلام ته بخپل هغه عذر کښې شاو ولته د الله څخه زما د لپاره معافي وغواړي نو دی را له معافي غوښتله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې په باره کې د الله څخه درخواست وکړي دغه آیت کریمه نازل شو چې اوس چې لمر ولوېدی تا ته خوراک جایز دی تر سپېدو تر وخته پورې د کوروالا سره نجاکت جایز دی د سپېدو تر وخته پورې بالا که بجېږه که نه بجېږه چې راکښېنستې هم الله د اساني راوستله په دې ځای کې دغه ځای بیانوي چې د اسلام د هغه اول سر حکم څونه قدر منسوخه سو چې سړی په ماښام کې بده سوی تر بجېدو وروسته خوراک و او نجاکت نه و جایز دلته اوس به درته وایي چې دا جایز دی دغسې بیان کوي نو ترجمې ته یې اوس تاسې وګورئ الله عز وجل فرمایي احل حلال کړه سوی دی لکم ستاسې دپاره لیلة الصیام لیلة په شپه کې الصیام د روژې د روژې شپه چې ستاسې ته حلال کړه سوی دی کوم کار الرفث رفث و نژدېکت الی نسائکم و ښځو ته ستاسې رفث چې دی رفث طالبانو تاسې په دې خبره کېدای سو په اصل کې دا رفث د هغه خبرو ته ویل کېږي چې هغه سبب د جماع وګرځي کېدای شي په خبره پوهېږي یعنې څوک چې د خپلې بیبي سره همبستري کوي کېدای شي تر دې مخه داسې یو خبرې د دوی ورته مابینځ تبادله کېږي کېدای شي چې بل سړی یې سره په خوله په مجلس کې نسي راوړی یادولی شي کله یادولی شي یعنې دا د شهوت هغه حالت دی دغه خبرو ته اصلي رفث ویل کېږي چې مال هغه سبب د جماع وګرځي په دغه وخت کې په پساري او په کشاري په دغه رقم چې دا کومې خبرې کېږي چې د پټېدو دي چې په مجلس کې بل ځای که څوک وایي خلک باید خلکو پر چم باندې پیټ ورته کښېږدي چې دا ته څنګه شي یعنې څه بېشرمه سړی نو د هغه جماعو څخه چې د ښځې سره نږدېکت دی د هغو څخه دا اوس کنایه ده کنې اصلي خو رفث هغه خبرو ته ویل کېدله اوس یې ذکر کړی سبب دی مراد ځینې هغه مسبب دی چې دا خو سبب د جماع و نو کېدای شي زما په خبره پوهېږي د رفث څخه دا خبرې هم مراد وي که اوس هغه کار مراد وي هغه کار چې دا خبرې سړی ورسوي و هغه کار ته دغه یادوي نو حلال کړه سوی دی ستاسې دپاره لیلته په شپه کې الصیام د روژې الرفث نږدېکت کول ځان رسول الی نسائکم و ښځو ته ستاسې نو رفث چې خبرو ته ویل کېدله دا اصلي په بې متعدي ګرځېدی لیکن چې اوس د جماع معنا سوله ځان رسول و ښځې ته نو خود یې په الی متعدي کې الی نسائکم و ښځو ته ستاسې رسېدګي دا درته حلاله ده د روژې په شپه کې نو د دې وجه چې ده چې راته حلاله دا د الله علت پسې وایي بیانوي هن لباس لکم هن دغه ښځې ستاسې چې دي دا کوروالایو مو لباس دا خو جامه ده لکم ستاسې دپاره وانتم تاسې چې بیا یاست لباس جامه یاست لهن د دوی دپاره که ته وا د دې څه نو هغه حکم علت څنګه معلومېږي چې هغه تاسې ته روا دی وجه یې دا ده هغه دا ده د خپله کمیسه څه سړی ځان خلاصولی شي بابا خو پر تا باندې راڅرخېدلی دی د خپل پتاګه څه سړی ځان خلاصولی شي خو ګر سره اتي ورسره د عورته سره مښتی دی نو ښه چې دا ښځه ستا دپاره لباس وګوه چې ستا کمیس پرتوب سو نو د دې څخه ته ځان بېلوی شي ته د دې دپاره لباس شوې ته بیا ګوه چې د دې دپاره کمیس پرتوګي نو دا ستاسې ځان بېلولی شي لکه زموږ تاسې پښتانه باره وایي پلانیان نو سره اخښلي و بخښلي مېړه وبه نه چې دغسې تر لجار وتله چې یو د یوه دپاره کمیس بلل کېږي بل د بل دپاره د دې څه صبر کېږي
اوس که سړي دیوالونه تر منځ کورونه یې تر منځ کلي یې تر منځ لاسي دي کتلتک تر منځ خوسي دي الله وایي تی دونه جخت سره بېدېږي جوړه سره بېدېږي چې لکه یو د بل کمیس سره مښک یاست د دې څه صبر نه کېږي در باندې ګران دی نو چې 18 واره پرهیز وکړې د حضرت عمر صاحب واقعه درته پېښېږي کعب بن مالک رضی الله عنه واقعه درته پېښېږي مضمون ته تاسې متوجه شئ یعنې دا داسې ستاسې مجبوریت دی چې ځان خلاصول ګران دي نو که دا حکم در باندې خو تاسې به په مشکل کې یاست الله عز وجل دغه مشکل لرې کوي چې دا نو اوس تاسې ته روا سو وجه یې هغه ده بله دا اشاره درته وکړه چې هن لباس لکم لباس خو دا جامې و کپړې ته ویل کېږي په دغه جامه باندې زموږ عورت نه دی پټ په پټ دی ښځه د نر دپاره داسې پرده ده خپل د مېړه هغه پټ رازونه چې دا و مېړه یې سره لري پلار و مور ته لا نه وایي هېڅ چا ته نه وایي یعنې خپل د خاوند په باره کې چې دوی هم بستري سره کوي یا د مثال په طور د خاوند نور عیبونه دي لکه په جامه چې عیب پټ دی کوروالا د خپل خاوند دغسې پرده کوي دغسې ګر په مرده ده د خوا څه شکایت نه کوي نه هغه عیوب بیانوي نه مثلا هغه خاص خبرې چې دوی خپل ترمنځ سره لري بل څوک نه خبروي مال خپل قریبان لا نه خبروي د مېړو د معنې ترمنځ هغسې روابط کې چې هغه د زوی و د پلار ترمنځ نسي راتلی هغه د زوی د مور ترمنځ نسي راتلی ولې د مېرمنې سره چې روابط کې هغه د پرتګاش لاندې دي نو دا سړی د چا سره کولی شي ویلی شي خو د ویلو نه دي نو الله وایي دا ستاسې دپاره جامه ده ښځې چې دا وښوله چې ته به واقعي د خپل مېړه دپاره پرده ګرځې ته به واقعي د خپل مېړه دپاره جامه ګرځې خو ما د جامې نوم در باندې کښېښه مېړه ته بیا وایي خپل د معنې شکایت به نه کوي بس یو څوک نه جاهل جوړېدلی په مجلس کې ناست دي ځینې کشران د کشرتوبه د بېعقلۍ څه ناست خپل د ښځې باسونه سره کوي ځینې کسان د حماقت و د بېعقلۍ څه دا رقم دي پاخه خلک به دی به خپله کوروالا ښکنځي چې یا داسې کوي یا اسې کوي یا هغه رقم کوي الله وایي خو ته د دې لباس یې نو ته بیا د دې پر عیبو باندې پرده وغوړوه نو ته بیا د دې عیبونه چاته مه وایه چې داسې وایه اسې وایه یا ما هغه خصوصي حالات وایه چې ستا د دې تر مابینځ په دا مباشرت و په جماعو کې تېر سوي چې یا مو داسې وکړې یا داسې وکړه یا د خوند یا د بې خوندۍ دا شیان به نه وایي الله وایي یو به د بل پرده سي بل به د بل پرده سي نو دوې وجې شوې کېدای شي خبرې ته اوس متوجه یاست یو دا دی چې دغونه سره نږدې یاست لکه کمیس و بدن دا سره صبرېږي خو نه صبرېږي نو دغه وجه چې الله وایي تاسې جماع چې جایز دي بله وجه یې دا وکړله چې په دا لباسه تعبیر وکړي چې ته د دې پرده سه دا به ستا پرده سه دا اسلامي حکم سو اسلام دغسې د یو پردې معاشره جوړه کړې ده چې څونه خوندور نظام دی چې تاسې دواړه یو د بل پردې یاست علم الله انکم دا ځای ته اوس اصلي خبره راله علم خبرو الله الله پاک په کومه خبره خبرو چې انکم تاسې چې واست کنتم تاسې واست تختانونه تاسې خیانت کوه انفسکم د خپلو ځانو سره الله وایي زه نو کم نه وم د خبر حضرت عمر صاحب یادوي دا بل د مثال په طور کعب بن مالک رضی الله عنه یادوي خو د دې مثال نور هم دغسې پټ پټ په کلي کې خو چا ال ویلی دي نبي علیه السلام ته چا نه دي ویلي دا دوه خو په روایاتو کې راځي د احادیثو په کتابو کې راځي الله وایي زه په ګردو خبر یم لکه موږ شوه یو پلانې کاکا بل پلانې کاکا خو ما نماز الله پاک نه زیات کړي نو الله وایي زه خو در خبر یم چې دغه سړي د روژې په شپه کې دغه ګناه کوله بېده به سو راکښې به نستي کوروالا ته ورتلی یا به دی نو بېده کوروالا به بېده وراویښه به کړ دا کار به کوه خو ګناه یې وې که نه وې نو سړی چې ګناه کوي ګویا که د ځانه سره خیانت کوي هر ګناهکار خائن دی د چا سره خیانت کوي د خپل ځان سره خپل ځان اور ته ټیل وایي نو الله وایي زه خو در خبر وم علمه خبر و الله الله پاک په کومه خبر چې انکم تاسې چې واست کنتم تاسې واست تختانونه خیانت مو کاوه انفسکم د خپلو ځانو سره فتاب علیکم نو چې دا مشکل ستاسې دا رقم در پېښ شوی هم دی او بیا د رسول علیه صلات وسلام و دربار ته مو عذر هم پېښ کړی دی راغلي یاست فتاب نو رجوع یې وکړه الله پاک علیکم پر تاسې باندې په رحمت سره نو الله وایي زه به پر تاسې په رحمت رجوع وکړم هغه ګناه یې به مو در وبخښم وعفا او عفا یې وکړه الله پاک عنکم ستاسې څخه عفا څه معنه تېری تر ګناه چې بس ستا ګناه معاف خلاص د څه سوي چې پروا نه لري دغه دی هغه شی چې ولې جایز سو هغه جماع کده هغه تېر ګذشتی هم الله پاک ور عفو کړله چې هغه خلک مخلصین صادقین واقعي د استغفار خواته رجوع کوي الله پاک دغه دستي ورته وایي دا آیت نازل سور لره فتاب الله رجوع وکړه په رحمت پر تاسې په رحمت څه معنی مهرباني یې در باندې وکړله هغه ستاسې در ګناه در تېرېږي وعفا عفا یې وکړه تېری وکړي عنکم ستاسې څخه یعنې ستاسې د ګناه څخه عن ذنبکم عن خیانتکم یعنې ستاسې د خیانت څخه نو اوس به څه کوو فالآن اوس چې دی چې د تېر خو تېر سول تېر یې پر تېر ير یې پر ير دا یې ول د آینده دپاره به نو څنګه کوئ فالآن اوس به باشرو تاسې مباشرت کوئ هن د دې ښځو سره مباشرت چې دی بشره د انسان دا پوستکي ته ویل کېږي
مباشرت دا دی چې یو پوستکی د بل پوستکی سره دا کم شي. نو دغسې لڅ لپړ پوستکی په پوستکی څه وخت کېږي؟ خو دا هم د جماع په وخت کې کېږي چې کالي یې سره غورځولي. نو الله عز وجل بیا دلته دغسې یو کنایي تور استعمال کړي. نو باشروهن چې یعنې جماع یې وکړي د دوی سره، هغه نږدېکت وچ چې ورته وایي دغه ورسره وکړي، خو لفظ یې د مباشرت استعمال کړي چې معنا لڅ لپړ سره یو ځای سي، انو یو ځای والی نږدېکت. نو فالآن اوس چې الله عفه د ما قبل څخه وکړه د ګذشته څخه، باشرو تاسې مباشرت کوئ، هم بستري کوئ هن د دوی سره په یوه بستره کې لڅ لپړ سره بجادای سي. وابتغو او تاسې طلبوئ په دې جماعو کې ما هغه څه طلبوئ کتب الله لکم، کتبه چې لیکلي دي الله پاک لکم ستاسې دپاره، چې الله په لوح محفوظ کې ستا دپاره په دې جماعو کې کومه برخه لیکلې ده. زوی درته لیکلی دي او که لور درته لیکلی ده، جوړ لیکلی دي که ناجوړه لیکلی دي، صالح یې لیکلی دي که طالح لیکلی دي. بس الله پاک ته هغه زما نصیب چې دی دا جماع په دغه نیت کوه. دا مؤمن مسلمان ته بل هدایت وکړي چې ستا جماع به خاص د دې دپاره نه چې فقط لکه یو حیوان چې پر بل حیوان باندې خیږي فقط هغه شهوت مازې ترسره کوي. لکه په نن زمانه کې اکثر مشکلات د دغه ځایه څه پېښ دي. دا یو نیکه مشوره ده زه در کوم. ځوانان اوس په تلاش کې د دې دي چې خپل پر سر ولاړ شي د یو نجلۍ سره روابط وساتي. دا ګرده د شهوت پر بنیاد دی. دغه ځوانان چې د خود سره ودونه یې کړي اکثره کال بعد طلاق ته سره ولاړ، دوی هغه منافع هغه مصالح نه دي سنجولي چې زما او د دغه نجلۍ چې دی دا ګزاره در پای کېږي کړي چې ته خپل کور هم واټ کړو چې ستا پلار څنګه دی، مور دې څنګه ده، ته څونه یې، جیب دې څونه دی. اله درواغې نجلۍ ته سره کتار کړي چې معنا د خپل کور جنت ځینې جوړ کړي چې کته دلته راغلی. هغه خو بعقلان دي، هغه چې رښتیا دغه رقم ده. هغه هم سپین سترګۍ ته ودرېږي د مور و پلار سره شوخ چشمه وکړي چې دغه هلک مې خوښ دی کوي، او بیا بېرته و د هغه مور و پلار ته ژاړي چې ما ځینې خلاص. دا پیښه د کومه ځای سره چې فقط دا نږدېکتونه او دا قرابتونه پر شهوت باندې بنا دي. الله وایي دا شهوت خو هغه خپله په کښې کېږي په دې کار کې، مګر ته دا د اولاد دپاره وکړه چې زه دا ښځه راولم، زه یو کور دلته جوړوم، یو نوی خاندان په اسلام کې تشکیلوم، لکه سړی چې باغ کښېږي بارونه بې حاصلات کوي، چې دلته موږ یو بل نوی باغ اوس جوړوو. نر و ښځه نږدېکت سره کوي، څه شي غواړي هغه ما کتب الله، هغه چې الله دې ته لیکلي دي په لوح محفوظ کې چې اولاد راته راکول سي نیکه کورنۍ. که څوک په دغه نیت کوزده کوي برای بیا خپل پر سر نه کوي، برای زه نو څه تجربه لرم، زه په چیش پوهېږم، زما خو فقط اوس مازې مې دماغ د شهوته ډک دی، زه خو مخ خو شاده خبرې نه سم سنجولی. نو ادیو بابا ته اختیار ورکړه چې بابا چې ته په پوهېږې بس زما خبره قبوله ده. پلار بیا ستا زندګي اټکلولی سي چې زما زوی دغه استعداد لري د دغه کور ښځه ساتلی سي، د هغه کور د بیا نسي ساتلی، خو د یوه کور ښځه په سلي غاړه باسي، د بلې د ابکې په زیري نه باسي. نو ته د دې خرچه ورکوای سي که ورنه کې، نو خو جنجاله دی جوړ دی. د هغه سړي سره چې په جنګ کې اچي دا به ستا خاندانه سره، خو هغه به مرونه لري، اکاګان به لري، قریبان به لري، دا یې خوا به دی جوړ، دا د دوستۍ په ځای دښمني تا ته شنه. نو دا ته په دغه ځای کې دغسې ښه اشاره ده. وابتغو تاسې طلبه یاست، ابتغاء طلب ته ویل کېږي، غوښتنې ته ویل کېږي، کوم شی غواړي. ما هغه څه کتبه چې لیکلي دي الله پاک لکم ستاسې دپاره په لوح محفوظ کې، و الله پاک نیک اولاد را لره راکړي، ښه زندګي را لره راکړي. جماع به دې پر دغه بنیاد وي، هغه څه چې کوم شی غواړي چې هغه شهوت یې هغه خپله په کې ترسره کېږي. دا نیت اصلاح ته یې اشاره وکړه. لکه د دې پورې ګوري خلک قصه کوي، وایي یو سړي و خپل و مستري ته یې خونه یې جوړوله، برای ورته وویله چې پر دغه ځای باندې یو کړکۍ ورلره ورکوه دې خواته، دلته زه د سپېدو تم ګورم، اذان هم تر راځي، نو به د سهار جماعت نه راڅه تېرېږي. دا سړي خونې کې کړکۍ یاده جوړه کړه. بل سړی هم خونه جوړوي، پر دغه طرف کړکۍ ورکوي، دلته یو کړکۍ ورکړه خامخا ښه دی، دغه هوا سره بدلوي، بدرنو کې د صحت لپاره ښه دی، اګزاس بیا دلته لګوم. اوس دوه نفرو په خونه کې هغه هم کړکۍ جوړي، یا بل هم دا هم پیسې پر ورکوي، هغه ته الله ثواب ورکوي، هغه یې په کم نیت چې هغه هوا ته پام لاندې دی. هغه وایي د دغه خوا اذان هم به زه ژر اورم، د خیر راویښېږم، سپېدې هم دا رڼا یې د دغه ځای رامعلومېږي. هغه دی هغه د دنیا کار، هغه د صحت کار چې دی چې د دنیا د ژوند سره اړه لري، هغه خپله اوس ثواب یې هم وګټي. بل چې مد نظر هغه کار ونیو، نه اذان ته پام دی، نه سپېدو ته پام دی، چې فقط د خونې هوا بدله کړي، کړکۍ یې جوړه کړه، ثواب یې ونه کړي. دا هم دغه رقم دی. خپل کوروالا ته خو ورځې، خو په دغه نیت چې ورځې چې الله پاک ماته صالح اولاد راکړي، ستا شهوت هم ترسره سو، ثواب دې هم وګټي. او که فقط د دې دپاره ورځې چې خپل شهوت ترسره کړي، نو کله حیوان چې پر حیوان باندې خېږي ثواب دې ونه ګټي، هغه فقط د شهوت اجرا د هغه اده وسوله. دغه ځای ته الله پاک وایي اشاره کوي چې تاسې به په دغه نیت دا جماع د ښځې سره کوئ.
دا خو د جماع په باره کې اجازه ورلره ورکړه امت مسلمه ته چې د جماع بندیز چې وتر خوب وروسته هغه خو پورته سو پسې وکلو واشربو وکلو او خوراک کوئ دا یوازې د جماع په باره کې نه دی واشربو څښنګ کوئ څښئ شربتونه پانتاوي حتی یتبین تر څه وخته یې کوئ یتبین چې بریږي روښانه کیږي ښکاره کیږي لکم تاسې لره الخیط الابیض دا سپین سپڼسۍ من الخیط الاسود د هغه تور سپڼسي څخه خیط دا سپڼسي ته وایي د څرخي غېږه داسې سره کش کې تار خلاص انسي نو دلته تاسې ته چې ښکاره کیږي الخیط الابیض و سپین سپڼسۍ من الخیط الاسود د هغه تور سپڼسي څخه چې دا سپین سپڼسۍ نو چې دي د چا څه عبارت دي من الفجر د سهاره څخه سپېدو څخه سپېدې الله وایي در یادومه دغه شپه او دا ورځ سره ورغلي دي دغه ځای ګویا کې یو درز دي سره لري دغه درز دلته سپین دي الله وایي چې دغه سپین درز در معلوم شو چې د شپې سره مښتي دي بس بالا جماع هم ودرېدې سټاپ سولې او خوراک او څښاک هم ودرېدې کله یې په خبره پوهېږي د تبینه توره یې ووایه تبین خو د مزیدو صیغه ده چې ښه روښانه سي ښه روښانه دا معنی چې د شکه ووځي داسې نه چې پر صوبې کاذب باندې بیا ته څه شي کې خوله بنده کړي نو هلته خو تبین نه دی هغه خبرې طریقه په پسې ده دغه یې تبینه چې ښه روښانه سي معنی چې د شکه ووځي چې اوس نو سهار تر دغه وخته خوراک کوي نو هغه د شپې چې لمر ولوېدی خوراک جایز و جماع جایز سولې تر هغه وخته پورې چې دغه د سپېدو داغ موږ سپېدو داغ وکړي په احادیثو کې راځي عدي بن حاتم رضی الله عنه یو صحابي دی دا آیات چې نازل شو نو طبیعت سم شو باره ولاړې نو یې دوی انسي پیدا کړې یوه تور انسي دی یوه سپین انسي ده بالا چې په ځای کې پرېوتې در بالښته یې تر سر در لاندې کښېښولې انو خود خرماوي هم ورته پرتې دي خپلې خرماوي خوري په هغه وختو کې خو دونه قدر پېشلمیان نه وه لکه اوس چې پېشلمي ترکان کم خواړه تیار سوي مختصر پېشلمی یو دوې درې خرماوي خوري هر چا هغه هم ډېر نه درلودلې چا به ځان مړاوه انا د خوراک کاوه خو انسانو کې که ته هغه انسان خو باره در وخته نه معلومېږي خو ته ټکیم پر ځان اچول دي سر یې پټ دي انسانو ته بیا وګورې خپل خوراک یې کاوه ته بیا چې سم دي نو بیا د رسول علیه صلات وسلام مجلس ته راغی باره یې ویل ما بس دغه انسي پیدا کړي دي خدای پاک وایي چې یو سپین سپڼسۍ بل تور سپڼسۍ دا چې تر لږ کښېږده چې سره روښانه سوله در هغه وخته خوراک کوي نو رسول علیه صلات وسلام ته خو یو څه غوسه براوروله چې ته عربی هم یې نو عربی خو په ژبه بیخي پوهېږم دا د قرآن کریم مضامین چې ګرانې ګوره دی عربي النسل دی مګر په مضمون کې خطا وتې بل رقم ترجمه د آیات څه واخیسته پیغمبر بارات انک لعریض القفاه ولیاره ډېر برداره څټ دی دا برداره څټ چې دی خو د رسول علیه صلات وسلام خو دا ټول شیان د آداب وه نو دا کې دې ته ویل که موږ یو چا ته نه وایي چې دغه نه پړنګ څټ چې دی چې د د بې عقلي څه تعبیر یو چا ته کوو نو څټ یې ور یاد کړو معنا که بې عقل نه وي خو نو دغه نه چې هغېږې داسې پیغمبر علیه السلام یو دغه کنایتن ورته ویله چې معنا څو سخت ناپوه خو ته آیات ته وګوره من الخیط الاسود پسې من الفجر هلته ذکر سوی دی چې دغه سپین سپڼسۍ د سهاره څخه عبارت تا دا د من الفجر تور ته پام نه دی کړی بس سپین سپڼسۍ و تور سپڼسۍ دا خو یاد شو نو بیان وروسته نه لري خو هغه دی بیان لري من الفجر د سپېدو سپین سپڼسۍ الله در یادوم تا خو دا د پنبو سپین سپڼسۍ رااخیستې دی الله د سهار د سپېدو سپین سپڼسۍ چې دغه درته جلا شي نو په عارض القفا کې د دغه ناپوهي ته یې اشاره وکړه او یو ټوکي ته یې هم اشاره وکړه هغه ټوکه دا ده چې سپېدې خو بیخي ډېر دي خو په اسمان کې نه ځایېږي ګرد اسمان یې نیولی دی نو ستا څونه برداره څټ دی چې ستا سپېدې تر سر لاندې کېږي تر څټ لاندې سپېدې و شپه ځایېږي دواړه نو الله خو هغه ورځ شپه یاده کړې ده او تا ما تر څټ لاندې کړي ورته کتل مې شپه ورځ تر څټ کله لاندې کېدله بیا در بالښته لاندې هغه په بسته کوره د مځکې یې ګرده نیولې ده نو ګور اما ټوکه سوله چې ستا څونه غټ څټ دی چې شپه ورځ دې در لاندې کړی ام هغه د ده لږ نه کې ناپوهي ته اشاره سوله چې نو ستا څټ داسې پڼ دي په خبره سر نه خلاصې نو خو آیات تر پایې ووایه من الفجر هلته الله ورسره ذکر کړی چې هغه دی چې هغه د سپېدو سپین سپڼسۍ در یادوم د ګېټیو د څرخیو د هندسي دا نه در یادوم اشه تر دې وخته پورې خوا دې الله پاک جواز راکړي ثم اتموا الصيام الا الليل ثم بیا نو چې دغه سپېدې مو سره جلا کړلې د شپې څخه اتموا پوره کړئ الصیام روژه الا الليل تر شپې پورې بیا نو تر غرق د لمر لوېدو پورې ورسوه بیا نو بندیز ولګېدی اوس د آیات سره تر دې ځایه فیس حکم زده کړئ چې د جماع په باره کې حکم منسوخه سو چې پخوا چې که څوک بیده سوی وی وروسته یې نسوی کولی هم د خوراک په څښنګ په باره کې حکم منسوخه سو چې که څوک بیده سوی او خوراک په څښنګ یې نسو کولی او دا د مسلمانانو سهولت په نظر کې ونیول سو او هغه د دوی مشکل هم چې تاسې د ښځو سره دغه سیاس لکه جامه چې د بدنه سره مښتي د دې څه څوک صبرېږي دا نه صبرېږي نه کېږي الله وی ورلایست نو مګر ونه بندیز یې ولګوي پر څه وخت یې ولګوي د شپېدو پر وخت باندې دلته بندیز ولګوي
ولګېدی بیا تر څه وخته ثم اتموا الصيام الا الليل بیا ستا دغه بندیز دوام لري کاشه که تر څه وخته تر شپې چې د لمر وجودي بیا ورلایم په دې حکم خو پوه سواست. دلته یو بله مسله ده استنباط یې کړه سوی دی د دغه ځای څخه چې ښه چې دا سپېدې چې وي تر دغه وخته ماته جماع هم جایز دي خوراک هم راته جایز دی شرنګ هم راته جایز دی. نو یو سړی د خپلې کوروالا سره نږدېکت کوي خپل اندام مخصوص د دې د اندام مخصوص سره یو ځای دی عادي په جماع اخته دی تر څه وخته به دی دا کوي خو چې سپېدې راچوي په دغه وخت کې دی باید ځینې جلا سي. نو چې په دغه وخت کې ځینې جلا سي خو د سې روژه شروع شوله د دې څه دا معلومه شوله چې جنابت او روژه بد نه پرلوړي. جنابت و روژه پر یو ځای کېدلی سي که چیرې پر روژه په جنابت نه نیول کېدلی نو خو تر دغه وخته به چې جواز د جماع نه وای الله به ووایي چې نیمه ګنټه د مخه لا د ښځې څه جلا څه چې غسل مسل ته کوي خو د سې روژه در باندې را روانه ده الله دا جماع جایز کړي تر دغه وخته چې سپېدې راچوي نو خو دغه معنی چې د سپېدې چاودو پورې زه جواز لرم ښه چې زه ولاړ سم د دا جماع دغه څخه جلا سم فارغ سوم د کوروالا څخه نو اوس د سپې په یو سکند کې غسل کېږي خو نه کېږي. نو خو یو څل ګړی تېرېږي یا شل دقیقې یا نیم ساعت یا که آله سړی و د هغې 2 ساعته تېرېږي باره بیا دوی صاحب را ولاړېږي غسل کوي چې جنابت و او روژه دا منافات نه سره لري په جنابت هم روژه نیول کېږي. داسې نشي کېدلی چې د روژې په غرمه کې مړی را ولاړ سي جکت وکړي برای مولوي صاحب ویل چې جنابت و روژه منافات نه لري نو زه غرمه ځان جنوبوم زه هغه د شپې جنابت یادوم شم هغه پاتې هغه د روژې سره ټکر نه لري نوی جنابت نه یادوم چې په روژې کې دننه دی ځان جنوبوي برای دوی هېڅ پروا نه لري یا هغه بره پروا لري خو هغه که د ښځې سره په قصد جماع وشي خو کفاره لازموي هغه شپېته روژې یوه قضا ده او که چیرې د مثال په طور دغسې د ښځې سره زموږ ځان دی کوه باره انزال سو دخول یې نه یې کړي خو روژه یې عدم ماتېږي خو بیا قضا ځینې غواړي کفاره بیا نه لازمېږي کفاره خاص په جماعو کې لازمېږي چې هغه جماع یې اوسي وي په ځای کې. دا حکم پر دې ځای خلاص شو. اوس په دغه آیت کریمه کې 5م د اعتکاف حکم هغه دا دی په روژه کې خو هغه اخرنۍ لسګونی چې دی په هغه کې هغه اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه سنت تر یادي چې اوس هغسې هغه دی د روژې بحث را روان سو په روژه کې اعتکاف هم کېږي. په اعتکاف کې به سړی څنګه کوي د کوروالا سره نژدېکت کوی سي که نشي کولی الله وایي په اعتکاف کې چې څوک ولوېدي سره د ښځې سمونې دي نژدېکت نشي کولی هغه خبرې مجلس کې کوه هغه پروا نه لري. نو ولا تباشروهن ولا تباشرو تاسې نژدېکت مه کوئ هونه د خپلو کوروالاو سره مباشرت خو پیات چې هغه لڅ اوس د لڅ پوسته سره واخلو کنایه د جماعو څخه ده. ولا تباشرو تاسې جماع مه کوئ هونه د دغه ښځو سره د کوروالاو سره په کوم حال کې و په داسې حال کې چې انتم تاسې عاکفون اعتکاف کوونکي یاست په المساجد په مسجدو کې چې په مسجدو کې اعتکاف کوي د ښځې سره نژدېکت نه شي کولی نه د شپې نه د ورځې دغه 10 ورځې پر ده باندې دا بندیز ولګېدی داسې دی نشي کولی چې زه خو په مسجد کې اعتکاف ته لوېدلی یم زما نن ضرورت دی د شپې پټ په غلا باندې ځي د کوروالا سره نژدېکت کې علاوه سره پر تا بندیز دی بس ښځې ته دغسې بې شهوته کلاس ښځه ورنر ته واوړي چې په اعتکاف کې یا دی لاس ورله راواړي شهوت یې نه پروا نه لري د لاس روغبړ سره کوي هغه نژدېکت یا په شهوت مسه کول پر معتکف باندې دا شیان چې دی هغه الله پاک حرام کړل. اعتکاف د عقد څه دی عقد دا لبس و انتظار ته په یو ځای کې ویل کېږي. معتکف په مسجد کې انتظار کوي د څه دپاره د الله مغفرت ته دی پروت دی لکه څوک چې د یو چا جرم یې کړی باره ورسې باره په درګاه کې پر چاچوب ورته کښېني باره وایي چې عفه مې نه کړې ځم نه نو دیم راځي دلته په مسجد کې الله ته پرېوځي دلې الله ته ناست دی په انتظار چې زه د محلې په نمایندګي راغلم چې موږ ته معافي ونه کړې زه خو در اخته راځم نه نو دغه سړی چې په هغه انتظار کې اخته دی چې د الله سره رابطه ده الله وایي هغه د ښځې د کیسه مباره پسې هیله کړه هغې ته به نه په شهوت لاس وړی نه به جماع کوي که بالفرض یو چا ښځه په اعتکاف کې په شهوت مسه کړله یا یې جماع ورسره وکړي اعتکاف یې فاسد دی بیا سر دپاره بېرته بیا کوي قضا بیا راوړي په دغه یې بیا سجده سهوه نه لري چې دی ورته وکړي چې په فلاني رقم به ځان خلاص کړي اعتکاف فاسد بل کال به قضا بیا راوړي. تلک حدود الله نو دغه احکام چې بیان سو الله وایي تلک دغه حدود الله سرحدونه د الله دي. حد و سرحد د یو شي ویل کېږي لکه یو ملک دی د مثال په طور د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سرحد دی نو حکومت ورته تر دغه سرحد به اوړي نه هغه سړی پرېږدي چې راواوړي نه خپل رعایت پرېږدي چې ور واوړي مګر نه که اجازه د حکومت و پاسپورټ و ویزا ورڅخه وه د هغسې یې پرېږدي نه الله وایي دا زما حدود چې ما درته وټاکل تر دې نو بیا مه اوړه چې باره وه څه دي چې ملا صاحب ویله چې سپېجه راوچي جماع یې نه دي جایز زه کوم ما ته جایز الله وایي دا حدود ما وټاکل یا څه دي چې په کتاب کې راغلي چې معتکف ته نژدېکت نه کوي زه کوم الله وایي دا حدود دي دا مه تر اوړه تلک دغه حدود سرحدونه دي احکام دي الله د الله پاک نو ته تر اوړې یا فلا تقربوها داسې کنایه د ورنږدې کېږي لامه
تاسې کېدای شي په خبره پوهېږئ. لکه سړی یو چا ته داسې وایي دغه شي ته لاس مه ور وړه، دا منع یو رقم ده. بل دا وایي دغه ته رانږدې نه سې، دا ته رانږدې نه سې، دا منع در هغه ډېره مؤکده ده چې کول خو هلته پرېږده، یا چې ورنږدې لا نه سې. کېدای شي په مضمون پوهېږئ. نو دغه د برق لین دی پام نږدې لا را نه سې، دا دغسې کلکه منع شوله. یو دا دلته لاس مه ور وړه منع که دلته دی کېږه ځان مه ځینې مشروع، دا هغه فرق سره لري. په خطرناکه ځایو کې څوک شاته دغسې برای چې ورنږدې لا نه سې، نږدې لا را نه سې، دلته الله هغسې منع وفرمل فلا تقربو، تاسې مه نږدې کېږئ هغه دغه حدود و سرحداتو ته. کذلک یبین الله، کذلک پر دغه رقم لکه دغه د روژې په باره کې څونه اوږد تفصیل را روانو د اثاره څخه کرار دا دي وسو که دغه رقم یبینو بیانوي الله پاک آیاته خپل دلائل او خپل احکام للناس خلقو در لکه دغه چې دی واردي الله زه خپل احکام دغسې واضح بیانوم لعلهم یتقون. د احکام د څه دپاره الله زه بیانوم؟ لعل شای هم دوی به یتقون تقوا والا جوړ شي. پیدا دغه د ته به متقي شي، الله ما ته ګټه نه رسېږي. ګونجې خدای ته پر لاړ سي سړی د ځانه جوړ کړي. لعل شای چې هم دغه خلک یتقون دوی ځان وساتي. د اعتکاف په باره کې حکم دا دی اعتکاف په هر کنج و کنار کې نه سیې کېږي. د اعتکاف دپاره اول شرط دا دی چې هغه مسجد چې 15 وخته جماعت پکښې کېږي په هغه کې به اعتکاف کېږي. په دغه کې بیا که چیرې داسې جامې دته په لاس ورله چې د جمعې لمونځ لا هم کېدی بس باره خو بیا بیخي افضل سو ښه سو. ولې افضل سو؟ خو اوس د ده دپاره د جمعې دپاره تګ بل مسجد ته نه غواړي. معتکف چې په اعتکاف کې ولېږي په هغه 5 وخته لمانځه چې هغه مسجد مشغول وي 15 وخته لمونځ پکښې کېږي، که د جمعې لمونځ نه کېدي د جمعې دپاره به بل مسجد ته بیا چې جامې کېږي هلته به ځې. که دلته د جمعې لمونځ کېږي باره خو د هغه وتلو څه خلاص. او معتکف د انساني ضرورت څخه ماسیوه دی حق نه لري چې تر مسجد ته باندې پښه کښېږدي بلا ضرورته یو ګړی نسي تلای، نه د چا سره هلته خبره کولی شي. ولې خو ما ته ویل چې د معاینې څخه بند دی چې هغه لباس دی چې د ده به رابطه د الله سره د مجلسو څخه بیخي منع دی چې دی به در مسجد ته باندې وځي. دا غلطه خبره ده. خلک تر دغه ځایه نیت وکړي بابا نو تر دغه ځایه نو خو زه به د کوټې د ګرده ښار نیت وکړم نو بره زما اعتکاف شي کېږي. هغه چې مسجد دی په هغه ځای کې د اعتکاف کوي د ده په نیت باندې ساحه دی ځان ته نشي پراخولی چې شریعت څونه ساحه ټاکلې ده هغه مسجد دی. تر کومه ځایه مسجد چې لمونځ پکښې کول کېږي هغه د لمانځه دپاره چې تعین شوی دی په دغه کې به د اعتکاف کوي، نجاکت به نه کوي، کیوه کوي پاسه دی بیا به بېرته چیرې راګرځوي. نو او بل دغه د روژې د لسګونې اعتکاف چې دی دا چې دی دا سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نارینه یې هم کولی شي مګر اوس سنت کفایي دی، سنت عین نه دی چې هر یو بیا کوي. د ګرده محلې باندې دا حکم لازم دی دوی دې په نمایندګۍ یو څوک وټاکي. از موږ خلکو خو نو چې دی خو هره دربه چې د پر ملا او په طالب ورسېده کې ذات د کار دی بابا دا د محلې وظیفه ده. محله دې خپل ځان ته نماینده وټاکي چې پیغمبر سنت پر ځای شي. که دی نه ټاکي طالب په خپله ورولې دی د ده غاړې په خلاصې دی مګر دی توره دلته نسي وهلی مسجد کې مې طالب اعتکاف بابا تا څه شي کړي تاسې راولاړ شئ په نمایندګۍ چې موږ به تا ور واچو بس ډوډۍ دې پر موږ د انشاءالله خرڅه دې پر موږ د ور وابچو. که دی خپل ور ولېدي خو هغه د خپل غیرت دی. که دی نه ور ولېدي د محلې د ګردو غاړې بندې د طالب د ملا غاړې نه دي بندې چې دا پر هغو باندې تاوان دی. دا د محلې حکم دی خپل او سنت کفایي دی، سنت عیني نه دی. کېدای شي په مضمون پوهېږي. ښځه په مسجد کې اعتکاف نشي کولی. ښځه چې د هغه د خپل کور داخل چې هلته د لمانځه دپاره کوم ځای تعین شوی دی په هغه ځای کې دا اعتکاف کولی شي. هغه سنت اعتکاف الله دغو نه ثواب ورله ورکوي لکه په مسجد کې چې وکړي. په دا مضمون پوهېږي. په خونه کې دننه یا یو غټ کټ سړی جوړ کړي چې دغه ته کوچنیان نه ورخېږي دا د لمانځه دپاره دی بس ادې دلته اعتکاف کوي. دا به هلته یې خپل د کور نظم هم برابرولی شي. لوڼو مژندو کې ښیي چې زویه د ډوډۍ وخت دی د پلاني شي وخت دی هغه کارونه هم ښیي هغه ثواب د اعتکاف هم ګټي د کوچني اختر په ورځ به راووځي. یا د مثال په طور که د سړي کور پراخ یو کوچنی چارجوالی په یو ځای کې خاص کوچني دروازه ورلره ورکړي پرده پر وزړي چې دغه بس مسجد دی. که هرې زنانې لمونځ کوه په دغه ځای کې دې کوي بس دا د کوچنیان باندې دروازه یې بند دی بس دا په کور کې بیا ډېر وسا کار دی چې ورلګر د فرش لمانځه دی بس لمونځ پر کولی شي هلته یې وظیفه کولی شي نور کوچنیان ځینې باندې چې یا چټل کې یا بلکې نو ښځه به هلته بیا اعتکاف کوي. کېدای شي په مضمون پوهېږي. نفلي اعتکاف چې دی نفلي 1 ساعت هم کول کېږي 1 غنټه هم کول کېږي چې دا مسجد ته د لمانځه دپاره راځي لا نیت کوه چې باره ما د نفلي اعتکاف نیت وکړي هم د اعتکاف نیت ګټې او هم د هلته د مثال په طور لمونځ کوي هغه تسبیحات وایي هر شی چې وایي. نفلي وخت نه لري هر وخت کېږي. سنت اعتکاف هغه د روژې اخري لسګونې دی په هغه کې کول کېږي. نو دغه د اعتکاف احکام دغه د الله عز وجل د طرفه څخه تاکید وشو چې فلا تقربوها د دغه ماتوالي ته مور نږدې کېږي تر دغه حدود به ګام نه اړوئ دا به عملي کوئ. واخر دعوانا الحمدلله.